خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردګار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردګار زه د عزت خاوند کړم او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردګار زه ذلیل کړم. هیڅکله نه چې تاسې ګمان کوئ بلکې تاسې له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوي او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوي خورئ او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. هیڅکله نه ده چې تاسې فکر کوئ کله چې ځمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي او ستا پروردګار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې په رښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه؟ هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توښه برابره کړې وای. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هماغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هماغسې تړونکی به بل څوک نه وي. له بله پلوه ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه زه د خپل پروردګار لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل پروردګار په وړاندې غوره یې ورننوځه زما په نیکو بندګانو کې او ننوځه زما جنت ته.